مان چې سکول ته ځې او هغوی ته ته ګورې ته څه وې زړه دې څه وایي زه وایم چې دوی سره ځم دغه حساب بیک او کتابونه سره او زه هم ورسره ځم بوټان مې کپړې مې چې زه هم ورسره ځم دغه مې خوښ زه وایم چې زه پولیس جوړ شم ډاکټر جوړ شم فوجي جوړ شم د قوم خدمت وکړي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو ستاسو ورور ستاسو کوربه داوودشاه یو ځلې بیا ستاسو په دروند خدمت کې زه د تحصیلي تنګي نه تاسو سره حاضر یم دا ټیم زه موجود یم په امیرآباد پول کې یقینا ګرانو کتونکو که تاسو وګورئ د ملکي حالاتو ته او په بل سایډ باندې بیا تاسو وګورئ زما سره په څنګ کې چې کوم ناست ماشوم دی دا دلته یو هوټل دی ورکوټه غونډه کې چې د چې هوټل دی او په هغې کې دا دلته کار کوي ګرانو کتونکو زمونږ زیاتتر سرمایهدار خلک چې کوم دي زمونږ په سیمه د سیمې سره چې کوم خلک تعلق لري هغوی د خپل کلي سایډ ته د هغوی زه پام راګرځوم د هغوی پاملرنه دې طرف ته راګرځوم چې زمونږ په سیمه کې داسې هم خلک شته دی چې هغوی باندې د چا نظر نشته دی موږ په څنګ کې ناست ماشوم چې کوم دی دا یو ډېر زیات ټیلنټ لري د ده پلار مړ دی د ده په کور کې څوک نشته دی دا د خپل کور سربراه دی او دا دلته په دې هوټل کې دغه چیو په دې هوټل کې ټک پک کار کوي او د هغې نه بعد چې هغه څه ګټي په هغې باندې د خپل کور خرچې سر ته رسوي راځو به د دې ماشوم سره به په دغه حوالې سره خبرې کوو چې د ده نوم څه دی دا د کوم ځای سره تعلق ساتي زویه ستا څه نوم دی زما ارسلان ارسلان د کوم ځای یوسف خان کلي یوسف خان کلي زویه ستا پلار شته نه مور دې شته دی مور نه نور څوک دې شته غټه نه د کور تی د ټولو مشر تی او دلته د هوټل کې څومره ورځونه کار کوې یو 3 میاشتې به مې کېږي مخکې به دې څه کول مخکې به مې انورشاه سره کار کوو هغه هم دې هوټل کې کار کوو د کور خرچه دې څوک چلی زه ته چلی دلته تا ته څو روپۍ میلاویږي 1.5 سل نو په هغې باندې ستاسو کور خرچه چلیږي بس زه به پاس کوم نو به هغې باندې نه چلیږي نور نه چلیږي ستا خو په بدن باندې جرسي سویټر وغیره هم څه نشته دی پخپو دي بوټان هم نشته دی ولې چا درله نه دي اخیستي یا وس دې نه کېږي وس مې نه کېږي کم ماشومان چې سکول ته ځي او هغوی ته ته ګورې ته څه وې زړه دې څه وایي زه وایم چې دوی سره ځم دغه حساب بیک او کتابونه سره او زه هم ورسره ځم بوټان مې کپړې مې چې زه هم ورسره ځم دغه مې خوښ زه وایم چې زه پولیس جوړ شم ډاکټر جوړ شم فوجي جوړ شم د قوم خدمت وکړي زویه چې کوم خلک اوس لرونکي دي هغوی ته څه ویل غواړي زه ورته وایم چې لږه موږ سره لږه مرسته وکړئ زویه ته چې دلته راځې دا محنت کې تا ته خو ستا سوچ یا داسې راغلی دی نه دی راغلی چې د کم په بازار کې خلک سوال کوي دغه سایډ ته خو ستاسو سوچ نه دی راغلی نه او راځي هم نه ګرانو کتونکو یقینا چې زمونږ زیاتر خلک وګورو زمونږ په امیرآباد کې په ټول امیرآباد کې دا ماشوم د ډېر وخت نه دلته په دې هوټلو کې دغه سروالی بروالی ګرځي خپله مزدوري کوي خو په ټول امیرآباد کې واقع د یو کس داسې سوچ ولرو چې د هغه نوم تاجبر دی چې دا د چې هوټلې دی راځو به د تاجبر سره به هم په دې اړه باندې دغه خبرې کوو چې تاجبر دا دلته څنګه ځان سره وساتو په کوم سوچ یې وساتو او هغه د ده دپاره څه سوچ لري جی تاجبر بھائی موږ ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې دا ماشوم تاسو ځان سره کړی دی او دا د ده لپاره څه سوچ لري او دا څنګه ستاسو خواله رالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا ماشوم په دې بازار کې به دغه شان ګرځېده کله یو سره کله بل سره بس موږ د دې وجې دا ځان سره کړو موږ وایي چېرته وران نه شي حالت غلط لاس له لاړ نه شي بس دغه زمونږ وس کېږي د خپل وس مناسب چې زمونږ څه کېږي هغه ورسره موږ کوو تاجبر بھائی دا تا سره دی د ده لپاره ته څه سوچ مخکې لري یاره زمونږ خو الحمدلله زما خپله دا سوچ دی زه وایم چې زه په دغه ښه تعلیم وکړم خو هلته د کور ستونزې داسې دي چې موږ د هغه نشو سپورټ کولی موږ د ده د تعلیم زه ذمواري اخیستی شم خو د کور ځکه زما خپله هم غریبي ده د دغه وجې که چا سره د وس مناسب د چا سره امداد کېږي نو چې د ده سره وکړی شي ټیک دی جی ګرانو کتونکو دا د امیرآباد دغه
ځوانو تاجبر چې دوی د دې ماشوم دپاره دغه سوچ ولرو ډېر ښکلی سوچ یې لرلی دی خو چونکې دلته زمونږ په امیرآباد کې ډېر سرمایهدار خلک شته دی خو هغوی بیا هم داسې څه سوچ یا داسې څه فکر دې خلکو ته نه دی راګرځېدلی زه بالکل هغه اوس لرونکو ته دغه خبره کوم کو چېرته هم تاسو په دې خپل بازار کې چا له 10 روپۍ یا 20 روپۍ کمې سوالي ورکوئ نو پلیز تاسو دغه دا هغوی خپل یو پیشه ګرځولې ده تاسو راشئ او په خپل بازار کې په خپل کلي کې وګرځئ او د داسې خلکو چې کم بېسوري دي سرتور دي د هغوی د سر سوری جوړ شي دا ماشوم شوق لري چې زه تعلیم وکړم زه یو د دې قوم مټې جوړې شم خو چونکې د ده په شا باندې د لاس د ایښودو څوک نشته دی نو بالکل کو د ده سره څوک څه قسم هم امداد کول غواړي نو بېشکه تاسو د امیرآباد پول ته راتلی شئ او د تاجبر چې کوم هوټل دی د دوی سره تاسو مخامخ کیدی شئ اوس ما دا اوچال اجازت راکوي د لوی الله په امان